د خبرونو سرټکي د طالبانو د مرکچي پلاوي د غړي سهیل شاهین څرګندونو ته د حکومت غبرګون تر هر څه وړاندې افغان وژنه باید ودرول شي. اولین چیزی را که مردم افغانستان میخواهد متوقف ساختن وحشت فعلی است. شما جنگ را متوقف سازید و به میز مذاکره برگردید. په توکیو کې د 2020 کال د المپیک لوبو پیل د افغانستان درې رنګه بیرغ هم د دغو لوبو د پرانستې په مراسمو کې ورپول. ما با تلاش ها و زحماتی را که کشیدیم امیدوار هستم که مدال رنگین و بیرق با رنگ با عزت افغانستان در میادین بین المللی در اهتزاز در بیاریم. د طالبانو له ولکې د هرات ولایت د کرخ ولسوالۍ ازادېدل د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 طالب جنګیالیو ته مرګ ژوبله اوښتې. امروز به کمانگی کامل یک حمله مشترک علیه موضع طالبان انجام دادند که خوشبختانه این قهرمانا تانستند و زودترین فرصت این ولسوالی را از چنگ طالبان آزاد کنند. او په هند کې د شړکنده بارانونو او ځمکې ښویدنې له امله 18 کسانو ژوند بایللی. سلامونه ماښام مو په خیر. د 9 بجو پښتو خبري ټولګه ګورئ. اوس هم پوره خبرونه. زه رحمت الله نوري یم. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني ستر سلاکار وحید عمر ویلي که چیرې طالبان له جګړې لاس واخلي د حکومت بدلون اسانه کار دی. ښاغلي عمر په قطر کې د طالبانو مرکچي پلاوي غړي سهیل شاهین د خبرو په غبرګون کې ویلي چې تر هر څه د مخه باید د افغانانو وژنه ودرول شي. تر دې مخکې سهیل شاهین د فرانسې خبري آژانس ته ویلي و چې له اوربند مخکې باید افغانستان کې نوی حکومت رامنځته شي. په دوحه کې د افغانستان او طالبانو د خبرې کوونکي پلاو په وروستۍ کتنه کې چې څو ورځې د مخکې ترسره شوه د دواړو لورو د هوکړې مهمه برخه د افغان حکومت او طالبانو د لوړپوړو چارواکو په سطحه د خبرو په چټکوالي څرخېده. خو څه چې خلکو ترې هیله او انتظار درلوده یعنې اوربند له بده مرغه چې په هغې باندې هوکړه ونه شوه. اوس تازه سهیل شاهین ویلي چې د اوربند ټینګېدل د حکومت په بدلون او له واکه د ولسمشر غني د ګوښه کېدلو پورې اړوند دي. سهیل شاهین په دوحه کې د طالبانو د خبرې کوونکي پلاوي غړی داسې وایي. په دوحه کې د طالبانو د خبرې کوونکي هیئت غړي وایي د افغانستان دولت روغه جوړه نه غواړي بلکې غواړي چې موږ ورته تسلیم شو. هغوی غواړي چې موږ راشو او سملاسي اوربند وکړو او موږ افغان دولت لکه څرنګه چې دی د پخوا په شان ورته دوام ورکړو. له همدې امله دا یو ریښتونی او عملي بدلون نه دی. نو اوس اړینه ده چې ټول افغانان باید یو نوی دولت ولري. خو له بلې خوا ولسمشرۍ ماڼۍ بیا ویلي دي لومړنی شی چې د افغانستان خلک غواړي د روان تاوتریخوالي درېدل دي. د هیواد د جمهوري ریاست ستر سلاکار وحید عمر طالبانو ته په وینا کې ویلي جګړه بنده کړي او د خبرو میز ته راوګرځئ چې په ټولو چارو برخو سره خبرې وکړو. په دې اړه د جمهوري ریاست د ویان مرستیال داسې وایي. اولین چیزی را که مردم افغانستان میخواهد متوقف ساختن وحشت فعلی است. شما جنگ را متوقف سازید و به میز مذاکره برگردید. تغییر حکومت آسانترین بخش کار است. مردم افغانستان در یک روز پای صندوق‌های رای خواهند رفت و به زعیم آیندهشان رای خواهند داد. له بلې خوا د یو شمېر ولسوالیو له مرکزونو د امنیتي ځواکونو په شاتګ او د طالبانو د بریدونو سختوالي ځینې ګمانونه راپیدا کړي. ځینې وګړي بیا د طالبانو دغه پرلپسې پرمختګ د کابل د راپرځېدو پیلامه بولي. خو د امریکې د مرکزي استخباراتو مشر بیا وایي چې طالبان نشي کولی ټول افغانستان ونیسي. په دې اړه د امریکې د مرکزي استخباراتو مشر داسې وایي. خو په ډېرو سیمو د طالبانو واکمني د دولتي ودانیو وراني په ښځو د کلکو بندیزونو لګول او د سیمه ییزو رسنیو د هڅو ټکني کول مو د سر په سترګو ولیدل. د افغانستان دولت په دومره اندازه سخاوتمند و چې د سولې لپاره یې هغوی ته طرحې ورکړې چې موږ غواړو هغوی د دولت یوه برخه واوسي. موږ غواړو چې هغوی بیرته راوګرځي او د هیواد د پرمختګ یوه برخه واوسي. دلته اوس ځینې ځانګړي اصول او ارزښتونه شته دي چې موږ نه غواړو
پر هغې باندې معامله وکړو د ښځو حقونه د اقلیتونو دیموکراسي او اوسنی سیستم دا هغه څه دي چې موږ به یې وساتو. له دې ټولو سره سره د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لارې چارې د موندلو لپاره زموږ هڅې دوام لري. د افغانستان د کشاري په اړه د امریکا او قطر د باندنیو چارو وزیران هم سره غږېدلي. د امریکا خارجه وزیر انټوني بلینکن د دغو خبرو له کوربهتوب څخه د قطر هیواد د هلو ځلو مننه کړې. هیله کیږي چې ډېر ژر د افغانستان یو لوړپوړی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره دوحې ته ولاړ شي. اخوا بیا دفاعي او امنیتي ځواکونو د هرات کرخ ولسوالۍ بیرته تصرف کړه. د ملي دفاع وزارت وایي دفاعي او امنیتي ځواکونو د ولسي پاڅون کوونکو په ملاتړ د هرات ولایت کرخ ولسوالۍ کې طالبانو باندې تصفیه‌ایي عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 15 طالبان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. امروز به هماهنگی کامل یک حمله مشترک علیه موضع طالبان جام دادند که خوشبختانه این قهرمانان تانستند به زودترین فرصت این ولسوالی را از چنگ طالبان آزاد کنند که این آزادی را که آغازش ولسوالی کرخ است به کل کرخیا، به کل مردم هرات، به افغان ها تبریک میگویم. شروع عملیات ماست. طالبان در هر گوشه و کنار که در ولسوالی مختلف هرات قرار دارند آمادگی داشته باشند، در هر کاشانه یک باشه به جانشان میریم و اونا را به جهنم روی میکنیم و ما این ولایت و ولایت امن تبدیل میکنیم. له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ په دوام لسګونه افغان کډوال چې د متحده ایالاتو په پلازمینه واشنګټن او په لندن کې اوسېږي د دفاعي او امنیتي ځواکونو په ملاتړ سره راټول شوي وو. په ورته وخت کې په پام کې ده سبا په بهر کې د افغان میرمنو نړیواله اجماع د اروپا د ټولنیزو بنسټونو او مدني فعالانو په همکارۍ د آلمان په پلازمینه برلین کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په ملاتړ سره راټول شي. د دغه راټولېدنې څرنګوالي په اړه دا شیبه له برلین څخه صمد کارمن سیاسي فعال خپرونې سره وصل شوی دی. کارمن صاحب ستړي مشي خپرونې ته بخیر راغلی. لومړی که د سبا ورځې د راټولېدنې په اړه موږ ته ووایي د دغې راټولېدنې څرنګوالی څه دی؟ درود و احترام خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز تلویزیون ملی افغانستان. خدمت شما عرض شود که فردا یک تعداد هموطنان شما در جمع یک تعداد شهروندان آلمانی در شهر برلین آلمان جمع میشن تا صدای خود به خاطر تامین صلح و ثبات در افغانستان و دفاع از ارزش‌های که در افغانستان وجود دارد، به خصوص دفاع از ارزش‌های مدنی برای زنان و با تمام مردم افغانستان صدای خود بلند بکنند. شما فردا شاهد خواهید بودید که هموطنان شما با این صدا جمع میشن و میخواهند بگویند که ما آرزومند از این هستیم که صلح و ثبات در افغانستان تامین شود، به این جنگ کثیف، به این جنگ نیابتی که امروز دامنگیر مردم افغانستان هست پایان داده شود. صحیح کارمن صاحب دغسې راټولېدونو شاهدان موږ په واشنګټن او لندن کې هم وو. څه وشول چې یو ځل په بهر کې میشت افغانان راټولیږي او دغه ډول راټولېدنې ترسره کوي او تاسو چې کوم راټولېدنه سبا ترسره کوئ آیا دا په واشنګټن کې او په لندن کې د میشتو افغانانو سره په همغږۍ ترسره شوي هغوی چې نن دا کار وکړ؟ خب همونطور که شما در آغاز گفتین این گردهمایی فردا یا تظاهرات از جانب اجماع جهانی زنان به کمک تلویزیون اروپایی دریچه بهار و دهان نهاد که در اروپا و در امریکا حضور دارند سازماندهی میشه. بدون شک ما با اون صداها هم نوا هستیم و آرزومندی ما از این است که صلح در افغانستان تامین شود و به این جنگ پایان داده شود. ما فردا در گردهمایی که در برلین داریم میخواهیم برای دولتمندان افغانستان خطاب بکنیم که شما بفرمایید اتحاد و همدلی ایجاد بکنین و بتونین زمینه شوین برای دفاع از مردم افغانستان. ما میخواهیم فردا در این گردهمایی برای طالبان خطاب بکنیم که به این جنگ پایان ببخشیم. با رفتن نیروهای خارجی از افغانستان که تا یک ماه دیگه تکمیل میشه این جنگ اصلا مفهوم نداره. لطفاً به جنایت و آدمکشی و به ویرانی افغانستان پایان ببخشید. پناه ببرین به مردم افغانستان و یک جا مردم افغانستان جامعه را بسازیم. همچنان فردا ما با جامعه جهانی و ملل متحد به سازمان‌های جهانی و من جمله به حقوق بشر مراجعه میکنیم که با افغانستان، با ملت افغانستان، با مردم افغانستان هم نوا یک جا شویم. افغانستان نگذاریم بیشتر از این ویران شود. ویرانی افغانستان، بربادی افغانستان مربوط میشه به مردم افغانستان که متاسفانه کارمن صاحب ویل کېږي چې د ټول اروپا څخه به میشت افغانان راټولیږي په برلین کې به دغه راټولېدنه کې ګډون کوي. احتمالاً څومره افغانان دعوت شوي دي یا څومره افغانان به په دغه راټولېدنه کې ګډون وکړي؟
شما میفهمید که ما در شرایط دشوار کرونا قرار داریم. هنوز شرایط قرنطین در اروپا و در جرمنی وجود داره. ما امیتانی لحظه که من برای شما صحبت میکنیم دهها نهاد با صدها هموطن ما پیام فرستادن که در این گردهمایی شرکت میکنن، ولی ما متاسفانه نمیتونیم زمینه را به همه مساعد بکنیم برای اینکه شرایط کرونا هست. یک تعداد هموطنان ما که پلیس آلمان برای ما اجازه داده در اون حدود شرکت میکنن، ولی ما میخوایم با صراحت برای شما بگوییم که بیش از 21 سازمان نهاد و اجماع که در جمع از او اجماع جهانی زنان و تلویزیون دریچه بهار است در این شریک هستند و صدای خود به خاطر صلح و تامین امنیت در افغانستان و پایان جنگ بلند میکنند. صحیح. او په پام کې ده چې داسې یو پریکړه لیک یا قطعنامه هم په پای کې تاسې خپره کړئ یا هغه د نړیوالو بشري حقونو سازمانونو سره شریکه کړئ یا د ملګرو ملتونو استازولۍ چې هلته دي یا خپله د آلمان د ځینو معتبرو نهادونو سره کوم پریکړه لیک یا قطعنامه هم په پام کې نیول شوې ده؟ بله، ما 3 سند مهم داریم، در جمله 10 سخنران و در جمله صحبت‌های کنونی صورت میگیره. 3 سند مهم ما اینجا به تصویب میرسانیم که سند اول مربوط میشه به ملل متحد و حقوق بشر و جامعه اروپایی یا سازمان اروپایی که خدمت از اینا روان میکنیم. همچنان ما پیام یا قطعنامه‌ای داریم به مردم افغانستان به خاطر تامین صلح و امنیت و همچنان ما یک فراخوان داریم به تمام جوانب درگیر جنگ که به این جنگ پایان ببخشند. ډیره مننه کارمند صاحب. خیر اوسې د جزئیاتو مننه. صمد کارمند و چې سبا په پام کې ده په برلین کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د جمهوري نظام څخه د ملاتړ په پار غونډه جوړه شي. او د خبرونو دوام ته راګرځو. د ملي دفاع وزارت د پخوا په پرتله د طالبانو پر پروستو د بریدونو د ډیروالي خبر ورکوي. دغه وزارت وایي ټول هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې د وسلوالو طالبانو په ضد عملیاتو کې 152 تنه طالبان وژل شوي او 53 تنه نورې ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي دا ډول هوایي بریدونه ګټور تمامیدای شي. د دفاع وزارت هوایي عملیات طالبانو د ځپلو لپاره زیات کړي. د ملي دفاع وزارت وایي په دې شپو او ورځو کې د طالبانو پر ډلې هوایي عملیات ترسره کړي چې طالبان یې د درانه تلفاتو سره مخامخ کړي دي. د ملي دفاع وزارت په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې 152 طالبان وژل شوي او 53 تنه نور یې ژوبلیدلي دي. میزان حمله های هوایی ما نسبت به هر زمان دیگر افزایش پیدا کرده. در مقایسه با طالبان تلفاتشون بسیار افزایش یافته. روزهای پرتلفات از این روزها برای طالبان در ساعات از شمال افغانستان، در غرب افغانستان، در شرق افغانستان، در جنوب افغانستان نیروهای ما فعلا در حالت پیشروی قرار دارند. در هر 24 ساعت بیشتر از 100 طالب و نزدیک به 200 طالب توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کشته میشن و ده‌ها تن دیگرشان زخم برمیدارند. د کاپیسا او هلمند ولایتونو اوسیدونکو د دفاع او امنیتي ځواکونو په ستاینې سره وویل چې ډېری طالبان د خلکو کورونو کې پټ شوي او امنیتي ځواکونه باید په دې عملیاتو کې ډېر پام وکړي تر څو ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. خدای تعالی دې صلاحیت راولي، خدای دې د جنګ ورکړي زموږ د ملک څخه هر سړی د خیر دشمن خدای دې خراب. توجه دولت به بیشتر بوده و از به اساس اون نقطه استراتژیکی داره ان شاء الله به زودترین فرصت نشرا پس دوباره به حالت نرمال و به حالت عادیش برمیآید و ما می‌دانیم که پس دوباره مردم خود جابجا بسازیم و کسایی که مهاجر بیرون از نجراب رفته پس دوباره به خانه‌های خود. ځینو پوځي کارپوهان په اوسني وضعیت د دفاعي او امنیتي ځواکونو عملیات د طالبانو او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره غوره بولي. عملیات‌های هوایی که صورت می‌گیرد از نیروهای دفاعی امنیتی کشور بسیار تاثیرات خوب دارد که به دشمنان مردم افغانستان تلفات سنگین وارد می‌شود و در پالوی از این نیروهای دفاعی افغانستان باید از حالت مدافع در حالت تعرض برآید. هر جا که دشمنان مردم افغانستان از تعقیب شوند و نیست نابود شوند این تاثیرات بسیار خوب به جا بگذارد. دا په داسې حال کې ده چې یو کال کېږي د دفاعي او امنیتي ځواکونه په یوازې توګه پر تروریستي ډلو د هوایي عملیات ترسره کوي. خو د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې امریکایي ځواکونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ په وروستیو څو ورځو کې د قندهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو موقعیتونه په نښه کړي دي. د پوهنې وزارت وایي چې د روانې میاشتې په 6مه نیټه به په سړو سیمو کې 4 میاشتني او په ګرمو سیمو کې به د کال وروستۍ ازموینې واخیستل شي. دغه وزارت په وینا تر دې دمه د حضوري زده کړو په اړه پریکړه نه ده شوې، خو وروسته له ازموینو به د روغتیا وزارت سره په همغږۍ کې یوه پریکړه وکړي.
پوهنې وزارت د ښوونځیو د ازموینو له پیله خبر ورکوي. د دغه وزارت د پریکړې پر بنسټ ټاکل شوي د اسد یا زمري میاشتې په 4مه نیټه د هیواد په ګرمو سیمو کې کلنۍ او په سردسیرو سیمو کې 4.5 میاشتنۍ ازموینې واخیستل شي. دغه وزارت ویلي د ښوونځیو ادارې مکلفې دي چې ټولنیز واټن، ماسک اچول، له ګڼې ګوڼې ډډه کول په پام کې ونیسي او ازموینې دي په آزاده فضا کې واخیستل شي. د عامه روغتیا وزارت، پوهنې وزارت او د لوړو زده کړو وزارت د تخنیکي کمیټې د پریکړې په اساس ټاکل شوي چې د زمري په 2مه نیټه په سړو او نهایت سړو سیمو کې ښوونځي بیرته پیل شي او د اسد تر 5مې نیټې ازموینو لپاره لازم چمتووالی ونیول شي. د زمري په 4مه نیټه به ازموینې پیلېږي او د کال نیمایي ازموینې به په دې ولایتونو کې اخیستل کیږي. که څه هم تر دې دمه له ازموینو وروسته د ښوونځیو د خلاصولو لپاره کومه پریکړه نه ده شوې، خو یو شمیر ښاریان وایي روغتیایي لارښوونو ته په پام د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو دروازې پرانیستل شي. هغه محصلونه چې په پوهنتون کې درسونه وي او خواست مې د هغه شاګردانو چې په مکتب کې حد اقل متر 1.5 متر فاصله مراد کړي او د هغه ترڅنګ خپل تحصیلي درسونه باید مخکې ویسي سره. مکاتب پاندونا از نظر ما شروع شود و این بر ضرر محصلین متعلمین است با حفظ رعایت همین چیزی که وزارت صحت عامه توصیه میکنه او را در نظر بگیرن. بل لور روغتیا وزارت وایي له پوهنې او لوړو زده کړو له وزارتونو سره په همغږۍ به د زده کړو د بیا پیل لپاره ډیر ژر خپله پریکړه اعلان کړي. کمیته تکنیکی ساینس هنوز بررسی خود در نقاط مختلف کشور تکمیل نکرده. تا یک روز دیگر تکمیل خواهد شد. با رسانه‌های محترم شریک خواهیم ساخت. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا ویروس د 3مې څپې د خورېدو له امله د جوزا میاشتې په 10مه نیټه هیواد کې د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو دروازې وتړل شوې. د خبرونو دوام په څو لاندو خبرونو کې. په فاریاب ولایت کې د ترافیکي پیښې له امله 14 تنه ټپیان شوي دي. د فاریاب د پولیسو وایاند عبدالکریم یورش وایي تېره ورځ د مینه المر په مسیر کې یو زرنج موټر سایکل ترافیکي پیښه کې ویجاړ شوی و چې له امله 14 تنه ټپیان شوي وو. په ټپیانو کې ماشومان او مېرمنې هم شاملې دي. بل پلو چارواکي بیا د 15 تنو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. ناپېژاندو وسلوالو کسانو په کندهار ولایت کې یو کمیډین وژلی دی. کورنیو چارو وزارت منلی چې نظر محمد مشهور په خاشه سیمه ییز کمیډین چې سرتیری هم و تېره شپه د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د ده وژل کېدو د ښاریانو غبرګونونه راپارولي دي او سیمه ییز چارواکي د ده وژل کېدو د ښاریانو غبرګونونه هم راپارولي دي او سیمه ییز چارواکي د ده وژل طالبانو ته نسبت ورکوي. د اسلامي اړیکو د ادارې لخوا په کابل کې سلګونه اړمنو کورنیو د قرباني غوښې ترلاسه کړې. دغه ادارې سږکال د لوی اختر په ورځ 300 پسونه قرباني کړي او د افغاني سرې میاشتې ټولنې په همغږۍ ویشلې دي. د اسلامي اړیکو ادارې ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د عامه ګټو ځینې پروژې هم پلي کړي. خلک وایي ښار کې بېلابېلو بدو اوازونو د دوی او کوچنیانو پر ذهنونو ډېرې بدې اغېزې کړي او اړونده ادارې باید ژر تر ژره د دغې ستونزې مخه ونیسي. ارواپوهان بیا وایي بد غږونه رواني ناروغانو ته زیاتې ستونزې پېښولی شي. د دوی په وینا هغه خلک چې ویره د زړه ناروغۍ او رواني کمزورتیا لري غږیزه ککړتیا ورته ډېر تاوان رسولی شي. عبدالظهور ګلزاد پرې ریپورټ چمتو کړی. د ګټې وټې لپاره د غږونو سیالي دلته هر څوک هڅه کوي چې غږ لوړ کړي او د پیریدونکو تر غوږو یې ورسوي. ډېرو ورته لوډ سپیکر اخیستی چې د پلور او پیر په دې ګڼ بازار کې ګټه وکړي، خو د غږونو په دې ګڼه ګوڼه کې له خلکو ښه او بد غږونه ورک دي. عام وګړي وایي په بازار کې شور او لوړ غږونه دومره ځوروي چې سودا پسې له راتګ پښیمانه شي او حتی په غوږونو کې یو ډول بنګس وي او اعصاب یې هم ورسره ناراموي. سر صدای لاسپیکر دیگه نه آدم سودا خریده میتونه نه دیگه یعنی چه بیروبار اذیت میشه مردم. این حال روز مردم است. از دولت میخوایم که یا اصلاح بسازه یا سه برشان جای جور کنه یا لاسپیکرهایشان پس کنه. ترافیک بیل چیغه وای، امولس بیل چیغه وای، غال مغال د سیوالات منځ ته راغلی ده چې دا ټول د منګه ټولو په دې افغانان ټول روحي تکلیف پیدا کړی ده. دا د څه علت نه ده، دا د همدغه علت نه ده چې مثلا ازدحام ده.
په دې هیواد کې بیا تر ټولو بد غږ د وسلې دی چې خلک یې له لسیزو اوري. د ښار کلیو او بانډو خلک شپه او ورځ د دغه ډول غږونو سره تیروي او ژوند پر مخ بیایي. خو د کابل ښاروالۍ وایي د غږیزې ککړتیا د مخنیوي لپاره یو لړ کارونه کړي چې له ډلې د لوډ سپیکرونو راټولول پکې شامل دي. قسمت جلوگیری از آلودگی صوتی همچنان در اکثریت نواحی شهروانی کابل اقدامات خود را در قسمت جمع‌آوری و ضبط لاود اسپیکرها در هماهنگی با حوزه‌های پلیس داشتند. مشخصا در نواحی اول، دوم، سوم و پنجم حتی اطلاعیه‌های منع استفاده از اسپیکرها پخش شده. ارواپوهان هم وایي دغه ډول ناخوښه او لوړ غږونه انسان له روحي او جسمي پلوه زیانمنوي. د یو انسان د بدن په حرارت، د وینې پر فشار، د منفی اغیز ترڅنګ د شخص پر ټولنیزو چارو هم بد اغیز کولی شي. در پولی تاثیرات روانی بسیار تاثیرات فیزیکی هم میتونه داشته باشه. مثلا بنگسی که احساس در بعضی گوش بعض افراد ایجاد میشه، قسم صداها رو فرد طول روز میتونه احساس بکنه. در پولیو میتونه که سر حرارت بدن تاثیرات منفی داشته باشه، سر فشار خون میتونه تاثیرات منفی در افراد ایجاد کنه که آهسته آهسته خود به خود این از نظر روانی رفتارهای ما شما را تحت تاثیر قرار میده. وقتی رفتارهای ما تحت تاثیر آمد، ما پرخاشگر شدیم، این باعث میشه که محیط و روابط اجتماعی ما و شما متاثر میشه. اوس هم ګڼ لاسي کراچۍ او پلورونکو لوډ سپیکرونه لګولي او په لوی لاس یې ټولنه په بې ځایه غږونو په سر اخیستې ده. خو پر وړاندې تر دا مهاله اړوند ادارو کوم جدي اقدام نه دی کړی. ټاکل شوې تر راتلونکو 15 کلونو پورې د هیواد ټول تاریخي ابدات د کابل د ښکلو هنرونو په انسټیټیوټ کې په هماغه بڼه بیرته ورغول شي. دغه مرکز د زیاتو ستونزو په درلودلو سره اوس د هیواد زده کړیالانو د خوښې پر ځای بدل شوی دی. د صنایعو او ښکلو هنرونو انسټیټیوټ د دغه انسټیټیوټ په یو څنډه کې د افغانستان یو تاریخي عابده جوړه شوې ده. دغه تاریخي عابدې د افغانستان له تیر څخه بحث کوي. علي د طاق ظفر په جوړولو بوخت دی. وایي دا د مجسمې جوړولو یو برخه ده. که څه هم سنتي ټولنه او د دغه هنر پر وړاندې د خلکو بېلابېل لیدلوري اوس هم یو لویه ننګونه ده، خو دلته زیات زده کړیالان د دغه هنر په زده کولو لګیا دي. تمام فرهنگ و تمدن سابق گذشته را برای ما شما مانده. ما از روی مطالعه آثار تاریخی ما میتونیم که این بفهمیم که در تاریخ انسان‌های قدیم چه نوع زندگی میکنن. علي وایي هڅه کوي د هیواد ټول تاریخي عابدات په ورته بڼه ورغوي. ما بوت بامیان هم کار کردیم، در پالش مناره غور هم کار کردیم، مناره جام کار کردیم. حالا طاق ظفر اجاره میکنیم ان شاء الله به ترتیب طاق بست و خود طاق ظفر، مناره غزنی، خیلی کارهای دیگر با امید خدا اگه حیات باقی بود زندگی بود ان شاء الله خاطر اجرا کردیم. په همدې حال کې د دغه انسټیټیوټ مسؤلین وایي که څه هم د درسي توکو په ګډون د ګڼو موادو له کمښت سره مخ دي، خو له دغه ټولو سره بیا هم له بېلابېلو برخو سره د زده کړیالانو مینه زیاته شوې ده. نسبت به سالهای گذشته مسئولین تراکمشان و علاقمندیشان فوق العاده زیاد شده و به می دیپارتمنت هایی که نقاشی، گرافیک، صنعت چوب، مجسمه تزئینی در اینستیتوت موجود است، از امو تعداد گنجایشی که ما ضرورت داریم از او بالاتر تقاضای مسئولین و تقاضای جوانان زیادتر است. اوس مهال دغه انسټیټیوټ د ګرافیک، نقاشۍ، سرامیک او مجسمې جوړونو څانګې لري چې په دریو وختونو کې شاوخوا 900 زده کړیالان لري. زده کوونکي کولی شي په دې انسټیټیوټ کې د 8م صنف څخه وروسته نوملیکنه وکړي، خو د کانکور ازموینې له لوري هم هر کال ګڼ زده کړیالان دغه انسټیټیوټ ته لاره مومي. او قدمون لیدونکو دا شیبه په لندن کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لندن کې میشت افغانان راټول شوي دي چې تاسې په ژوندۍ بڼه تصویرونه لیدلی شئ. دوی شعارونه ورکوي چې طالبان مجرمان دي.
پاکستان د ترورستانو تمویل او تجهیز ودروه او همدارنګه ملګرو ملتونو غږ مو واورئ. تاسې ګورئ چې دغه راټولیدنه دوام لري. د دغه راټولیدنې څخه ښاغلی احمد یوسف خپرونې سره وصل دی. ښاغلی یوسف که مې غږ اورئ، لومړی د دغه راټولیدنې په اړه راته ووایه. موقعیت مو د کوم نړیوال بنسټ یا نړیوال نهاد په مخ کې دی؟ دغه راټولیدنه د لندن په کوم ځای کې ترسره شوې؟ پاکستان د کمشنرۍ مخې ته د لندن ښار کې د یو څو ډلو افغانانو مختلفو ټولنو حاضر شوي چې د پاکستان د سترګۍ او لاسوهنو او په ځانګړې توګه د کم بې عزتۍ سره چې زموږ د درنې خور سلسلې سره یې وکړه په اسلام آباد کې او په څنګ کې په ټوله سپینه سترګۍ سره دوی په هر ولایت کې د دوی میجران د طالبانو په منځ کې وژل کېږي او اجساد یې بیرته دوی ته لیږل کېږي. د ده خلاف راوتلي یو هم دلته په لندن کې او هم انشاءالله په 11 ملکونو کې په اروپا کې به دا کار ترسره کوو او دا به د افغانستان او د افغان ولس د رښتینې غږ آواز به د نړیوالو غږ ته رسوو. نو ستاسې خدمتګاران ستاسې اولادونه په هر ځای کې چې دي ستاسې په خدمت کې دي او په هیڅ شان خپل د حق نه خپل د ولس نه خپل د جغرافیې د حق نه موږ په یو قدم هم تر شا کېدلی نه شو. بناهن تاسې مطمئن اوسئ که ستاسې هر بچی په هر هیواد کې وي هغه ستاسې اواز خامخا نړیوالو ته رسوي. په لندن کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په افغانستان کې د جمهوري نظام څخه د ملاتړ په پار د راټولیدنې څخه تاسې د احمد یوسف خبرې واورېدلې چې هلته ګڼ شمېر افغانان راټول شوي دي او وایي چې طالبان مجرمان دي په خپلو شعارونو کې. همدارنګه وایي چې پاکستان د نور تروریزم د تمویل او تجهیز څخه لاس واخلي او په ملګرو ملتونو هم غږ کړی دی چې ملګري ملتونه باید د افغانانو غږ واوري. دا په داسې حال کې ده چې همدارنګه دغسې راټولیدنه د امریکا په واشنګټن کې هم ترسره شوې ده او په پام کې د سبا په اروپا کې میشت افغانان هم په برلین کې راټول شي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ غږونه پورته کړي او نړیوالو بنسټونو او نهادونو ته خپل غږ ورسوي چې په افغانستان کې باید شل کلنې لاسته راوړنې وساتل شي. دا په داسې حال کې ده چې په کور دننه هم ولسي پاڅونونه د طالبانو پسې راپورته شوي دي او همدارنګه د دیني علماو په ګډون باندې افغانان په بېلابېلو ولایتونو په بېلابېلو برخو کې او د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د نظام څخه د ملاتړ په پار او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه په ننګه خپل غږونه پورته کوي. او اوس هم راګرځو د کرونا وروستي حال ته. نړۍ کې په کرونا ناروغۍ باندې د اخته شویو کسانو شمیر 193 میلیونه 463 تنو ته ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې ناروغۍ له امله تر دې دمه 4 میلیونه 152 کسان مړه شوي او 115 میلیونه 988 کسان له دې ناروغۍ څخه رغېدلي دي. سویلي کوریا کې د کرونا ناروغۍ مخنیوي په پار د نورو 2 اونیو لپاره محدودیتونه اعلان شول. دغه محدودیتونه د پلازمینې سیول په ګډون د دغه هیواد په یو شمیر سیمو کې پلي کېږي. دا محدودیتونه په داسې حال کې اعلانېږي چې له تیرو 2 اونیو راهیسې دغه هیواد کې د ورځې له 1000 څخه زیات کسان په کرونا ناروغۍ اخته کېږي. ویل کېږي چې د کرونا دلتا ډول ناروغۍ پیښې هم دغه هیواد کې مخ په زیاتو دي. سویلي کوریا کې 115,000 کسان په کرونا ناروغۍ اخته شوي او د دې ناروغۍ له امله 2016 تنه مړه شوي او 140,000 نور بیرته رغېدلي دي. او له هیواده بهر بیا د هند په مهارشټرا ایالت کې د تیزو بارانونو او ځمکې ښویدنې له امله 13 تنه مړه شوي او لسګونه نور لا درکه دي. د دې ایالت چارواکي وایي سیمې ته د ژغورنې ډلې استولي او د پلټنې عملیاتو په ترڅ کې له 100 څخه زیات کسان ژغورلي دي. په همدې حال کې د هند سمندري ځواکونو یو اعلامیه خپره کړې په کې ویلي دي چې سیلاب ځپلو سیمو ته ژغورنې ډلې او هلیکوپټر یې استولي څو پاتې شوي کسان وژغوري. په تېره اونۍ کې هم د موسمي بارانونو او ځمکې ښویدنې له امله د ممبئی ښار شاوخوا سیمو کې 10 تنه مړه شوي.
د اکوادور په 2 زندانونو کې د بندیانو ترمنځ نښتو له امله 22 تنه وژل شوي او 9 پولیسو په ګډون نږدې 80 تنه ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکي وایي د نښتو په وخت کې یو شمېر بندیان تښتېدلي چې 15 تنه یې بیرته د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. امنیتي چارواکو له دې پیښې وروسته بیړنی حالت اعلان کړی دی. له دې وړاندې هم په فبرورۍ میاشت کې د بندیانو ترمنځ نښتو کې 80 تنه وژل شوي وو او 11 نور ټپیان وو. د تونس دفاع وزارت وایي په مدیترانې سمندرګي کې د ژغورنې عملیاتو په ترڅ کې 116 کډوال چې بند پاتې شوي وو ژغورلي دي. دغه وزارت زیاتوي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې 14 مړي هم موندلي دي. د تونس دفاع وزارت دغه کډوال له مراکش، بنګلادیش او مصر هیوادونو وګړي بللي دي او ویلي دي دوی غوښتل چې د دې سمندرګي له لارې اروپا ته لاړ شي. او په لوبو کې